د مرض په پوښتنه باندې خدای متعال انسان ته څومره ثواب ورکوي. اول روایت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې چې کوم څوک چې د مریض په پوښتنه پسې روان شو لم یزل فی خرفة الجنه، دا سړی مسلسل لګیا ده په شکولو د میوو د جنت کې. خرفه شکولو ته ویل کېږي. ګواکې لکه د دغه بیمارپرسۍ په واسطه باندې الله تعالی انسان ته جنت ورکوي. په جنت کې خو نو بیا نعمتونه دي، نو دا سبب د هغه شو ګواکې لکه اوسنی چې شکي دا سړی د میوو په شکولو کې ده. دا بل روایت کې څوک چې سهار د یو میلمه د مریض پوښتنې ته ورشي تر بېګا پورې ملایکې 80,000 ملایکې د ده دپاره د مغفرت سوالونه کوي، او چې په بېګا کې ورشي نو تر سهاره پورې 80,000 ملایکې. خو دلته اوس په دغه ځای کې حدیث کې حضرت علي کرم الله وجهه بل څوک د ځان سره ملګری کوي. د حضرت علي کرم الله وجهه زوی مریض ده، دوی دواړه ورځي چې درځي چې حضرت حسین پوښتنې ته ورشو. هلته چې ورغی چې حضرت ابو موسی اشعري ناسته هلته حضرت علي صاحب دستي ورته صرف د ملاقات لپاره راغلی که د بیمارپرسۍ په نیت راغلی؟ هغه ویل نه، د مریض د پوښتنې په نیت راغلی. نو ده دا حدیث ویلی چې د مریض د پوښتنې په نیت چې څوک روان شي 80,000 ملایکې سهار چې ورشي تر بېګا دعا ورته کوي چې بېګا ورشي. نو په دغه کې هم ګورئ فرق شو. یو باعث په تا د ورتګ نفس وختیاری وي، درځئ چې لاړ شو چکر به مو وویو، پلانکي پوښتنه به مو وکړو. ملا ویلې وایي موږ طالبان وو، بیا یو کور وو، یو صوفي غوندې سړی ورساده، نو بیا به موږ غږوو، دا د اولیاو قصې به م پکړې وای، د هغه دپاره به نه ورتلو. ایښودو چې ته به م چې شوق وشو چې درځئ ورشو پلانکي ته د ښودو چای به په وچکو، دی به راوغږو. به چې ورغلو نو دی به په دغه ورتګ ډېر خوشحاله کېدو، دستي به یې د ښودو چای راته باندې کړو. نه، زائرن یې که عائدن یې راغلی په کوم نیت وي چې نیت د بیمارپرسي ده، نو دغه ثواب ده چې 80,000 ملایکې د ده دپاره د مغفرت سوال کوي.